سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د کیسې په پیل کې موږ ته یوه غرنۍ سیمه ښودل کېږي چې یو سړی له څو غلامانو سره روان دی. د ټولو غلامانو پښو ته زنځیرونه تړل سوي دي. دا پیښه په 1858 کال کې کېږي. هغه وخت کې انسانان د غلامانو په توګه خرڅېدله. هغوی روان دي چې ورو ورو ماښام کېږي. په همدې وخت کې د غلامانو مشر ویني چې یو پردی سړی د دوی پر لور باندې را روان دی. مشر په لوړ غږ سره ورته وایي هلته ودرېږه، که نه نو موږ به تا وولو. هغه سړی ځان یو عادي انسان معرفي کوي او وایي چې زه له غلام خرڅوونکو سره د معاملې لپاره راغلی یم. که ته همغه یې نو له ما سره معامله کولی سې. مشر د هغه څخه پوښتنه وکړي کومه معامله غواړې. سړی د هغه څخه پوښتنه کوي چې آیا ستاسو سره داسې غلام شته چې د پلانټیشن سره تړاو ولري. په همدې وخت کې له غلامانو څخه یو غږ پورته کېږي او وایي زه د همغې کروندې څخه یم. کله چې دا خبره اوري نو پر آس سپور سړی هغه غلام ته ورځي او د هغه څخه پوښتنه کوي ستا نوم څه دی؟ غلام ورته وایي زما نوم جینګو دی. د دغه آس سپور سړي نوم ډاکټر کینګ دی. ډاکټر کینګ له جینګو څخه د 3 ورونو په اړه باندې پوښتنه کوي او جینګو ورته ټول سم معلومات ورکوي. دا هر څه چې ډاکټر کینګ واورېدل نو یقین یې پر راځي چې هغه غلام چې دی یې په لټه کې و همدا جینګو دی. ډاکټر کینګ له جینګو څخه پوښتنه کوي چې آیا غواړئ بیرته کروندې ته ولاړ سې؟ جینګو سمدستي هو ورته وایي، ځکه د هغه ښځه هملته د غلامۍ په توګه سره ساتل سوې وه. هغه غواړي په هر قیمت خپله ښځه آزاده کړي. په همدې وخت کې د غلامانو مشر پر ډاکټر کینګ باندې ډزې کوي او ورته وایي د غلامانو سره خبرې مه کوه. دا کار ډاکټر کینګ ډېر په غوسه کوي او هغه مشر وژني. د مشر یو ورور هم هملته وي چې ډاکټر کینګ هغه زخمی کوي. وروسته ډاکټر کینګ د زخمی سوي ورور خواته راځي او له هغه څخه جینګو آزادوي، یعنې پیسې ورکوي. نور ټول غلامان هم آزادېږي ځکه چې دا بل ورور یې یوازې د لنډ وخت لپاره ژوندی پاته دی. د دې وروسته ډاکټر کینګ جینګو ښار ته وړي او ورته وایي چې ته اوس آزاد یې او کولی سې په آزاده توګه سره ساه واخلې. جینګو په ښار کې آزاد ګرځي او خلک ورته حیران وي ځکه هغه یو پخوانی غلام وي. بیا ډاکټر کینګ هغه یو شرابخانې ته وړي او ورته وایي چې ته لا بشپړ آزاد نه یې. که ته بشپړ ازادي غواړې نو باید زما لپاره یو کار وکړې.